ای پیغمبره ته ولې هغه شی حراموي چې الله ستاسو لپاره حلال کړی دی؟ آیا د دې لپاره چې ته د خپل میرمنو خوښي غواړې؟ الله بخونکی خورا مهربان دی. الله ستاسو لپاره د خپل قسمونو څخه د غاړې خلاصولو لار جوړه کړې ده. الله ستاسو مولا دی او هغه پوه او د حکمت خاوند دی. او دا موضوع هم د پاملرنې وړ ده چې پیغمبر خپل یوې میرمنې ته په پرده کې و خبره کړې و. بیا کله چې هغه میرمن کوم بل چاته هغه راز څرګند کړ او الله پیغمبر ته د دې راز څرګندولو خبر ورکړ. نو پیغمبر پر هغه باندې یو څه اندازه هغه میرمن خبردار کړه او له یو څه اندازې نه تیر شو. نو کله چې پیغمبر هغه ته دغه د راز څرګندولو خبره ښکاره کړه نو هغه پوښتنه وکړه ته چا دې خبر درکړ؟ پیغمبر وویل ما ته هغه ذات خبر راکړ چې په هر څه پوهیږي او ښه پوره خبر دی. که تاسو دواړه الله ته توبه وباسئ نو دا ستاسو لپاره ډیره ښه ده ځکه چې ستاسو زړونه له سمې لارې نه اوښتي دي او که د پیغمبر پر خلاف تاسو دواړو سره لاس یو کړ نو پوهیږئ چې الله د هغه سرپرست دی او له هغه وروسته جبرائیل او ټول صالح مؤمنان او ټول پرښتې د هغه ملګری او ملاتړ دي. لری نه ده چې پیغمبر تاسو ټول میرمنو ته طلاق درکړي نو الله به هغه تاسو په بدل کې داسې میرمنې ورکړي چې له تاسو نه خېوي ریښتینی مسلمانې ایماندارې اطاعت کوونکې توبه ویستونکې عبادت کوونکې روزه نیونکې که کونډې وي یا پیغلې. ای مؤمنانو وژغورئ خپل ځانونه او خپل اولاد او کورنۍ له هغه اور نه چې د هغه د سون مواد به انسانان او تیږي وي چې پر هغه به غسنا کې سخت زړه پرښتې معذفي وي چې هیڅ کله به د الله له حکم څخه سر نه غړوي او هر امر چې ورته کیږي هغه په ځای راوړي. په هغه وخت کې به وویل شي چې ای کافرانو نن عذرونه مو وړاندې کوي تاسو ته خو هغه څه بدله درکول کیږي لکه څنګه چې تاسو عمل کوو. ای مؤمنانو الله ته توبه وباسئ خالصه توبه کېدای شي چې الله ستاسو بدیل تاسو نه ایسته کړي او تاسو داسې جنتونو ته نه باسي چې تر هغه لاندې به ویالي بهيږي. دا به هغه ورځ وي چې الله خپل پیغمبر او هغه کسان چې له هغه سره ایمان راوړی دی رسوا نکړي. د هغه رڼا به د هغه مخکې او د هغه خې په لور ته زغلي او هغه به وایي چې ای زمون پروردګار زمون رڼا زمون لپاره بشپړه کړه او مونږ ته بخنه وکړه ته د هر څه وسواک لري. ای پیغمبر له کافرانو او منافقانو سره جهاد وکړه او له هغه سره سخت برخورد وکړه. د هغه استوګنځای دوزخ دی او هغه ډیر ناکار استوګنځای دی. الله د کافرانو په باب د نوح او لوط میرمنې د مثال په توګه وړاندې کوي. هغوی زموږ د دوه صالحو بندگانو میرمنې وي خو هغوی له خپل میړونو سره خیانت وکړ او له دې دوه پیغمبرانو څخه یو هم د هغو لپاره د الله د عذاب په مقابل کې هیڅ په درد نشو خوړلای. دواړو ته ویل شول چې زید دوزخ اورته ننوتونکو سره تاسو هم لاړی شي. او د مؤمنانو په باب الله د فرعون د کزه مثال وړاندې کوي کله چې هغه دعا وکړه چې ای زما رب زما لپاره خپل ځان سره په جنت کې یو کور جوړ کړه او ما د فرعون او د هغه عمل نه وژغوره او له ظالم قوم نه ماته نجات راکړه. او د عمران د لور مریم مثال راوړي چې هغه د خپل شرم ځای ساتنه کړې و بیا مونږ په هغه کې خپل لوري نه روح پوکړ او هغه د خپل پروردګار د لار خوونو او د هغه د کتابونو تصدیق وکړ او هغه له اطاعت کوونکو خلکو څخه و.